قدرمن اوریدونکو، په اوسنیو وختونو کې خلک شکایت کوي چې ټولنه شاعرانو هنرمندانو فاسده کړه، ځوانان یې بېلارې او ګمراه کړل او ځینې ځوانان یې نشهیي توکو ته هڅول، څه چې خپله یې په نشهیي توکو روږدي او متدین کړل. آیا رښتیا هم همداسې ده؟ آیا شاعران او هنرمندان کولی شي چې ټولنه یوه فاسد حالت ته بوځي؟ آیا شاعران او هنرمندان کولی شي چې ځوانان بېلارې او ګمراه کړي؟ په همدې موضوع در سره نن په فکري سمون خپرونه کې غږیږو. خپرونه درته زه نور غفور ظاهر وړاندې کوم چې د موضوع په اړه د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ګل احمد محبت غږېدلی دی. د خپرونې په پای کې به درته د موضوع په اړه د یو تن سیمهیز سندرغاړي او ځینو ځوانانو نظرونه هم نشر کړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ټولنه کې ځینې ځوانان یا کسان د الهام په اساس شعر لیکي چې د دوی شعر ډیر ښکلی او د ټولنې لپاره امکان د دې شته چې مفید او ګټور تمام شي. خو ځینې کسان بیا په زور په ځان باندې الهام راولي او د ځان سره کیني، ځینې الفاظ او کلمې سره تړي، بالاخره شعر ترېنه جوړوي او د شعر په نوم یې ټولنې ته وړاندې کوي. آیا دواړو ته شعر ویلی شو او دواړه د شعر قاعدې یا چوکاټ ته دخیلېدای شي؟ همدغه پوښتنه مو د لومړۍ پوښتنې په توګه د استاد ګل احمد محبت مخې ته ایښې ده. په اړه یې استاد وایي: ډېره مننه. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې موږ او تاسو شعر به ورته ووایو. زه په دا ساده اصطلاح زه به د ستاسو خبره لږه توضیح کړم چې یو آمد شعر دی، یو اورد شعر دی. آمد شعر هغه دی چې ستاسو په قول کې د الهام په ډول په یو شاعر باندې راشي او هغه مجبور کړي دې ته چې هغه کیفیات او هغه شیبې چې په ده باندې راغلي دي هغه په لفظونو کې بنده کړي، په لفظونو کې قید کړي، محدوده یې کړي. ځینې خلک داسې دي دغه شاعري چې د الهام په وسیله ده یا په ده باندې رانازلیږي، هغه شیبې په ده برپا کېږي او دی مجبور دی چې هغه په لفظونو کې بنده کړي. دا شاعري خوږه وي. لکه خوشحال بابا له دې نه شکایت کړی دی، په خپله یې ویلي دي چې زه د شعر په کار هیڅ نه یم خوشحال، ولې خدای مې کړ په غاړه دا مقال. یعنی خوشحال بابا هم دا خبره کوي چې شعر ما مجبوروي چې زه یې ولیکم، زما احساسات او عواطف راپاروي، زه باید دا کار وکړم. خو یو شمیر خلک چې هغوی شاعران نه دي، هغوی کوشش کوي چې لفظونه سره وپیي، راټولي کړي. موږ به ورته شعر ووایو. یعنی ځینې خلک دي چې د شعر په اړونو معیارونو تخنیکونو باندې پوهېږي، هغوی کولی شي داسې لفظونه سره وپیي چې د شعر په قصیده کې ځان ته ځای پیدا کړي، یعنی شعر ورته ویلی شي. خو هغه شعر چې د زړه نه لیکل شوی دی، د روانې طبع له مخې لیکل شوی دی، په الهامي بڼه لیکل شوی دی، د یو ډول شیبو او کیفیاتو په اغیز کې لیکل شوی دی، هغه په پایله کې لیکل شوی دی، هغه له دې بل شعر نه څو چنده خوندور دی. صحیح ده، د دې شعر به لفظونه ښکلي، یو سړی به ورته بهترین لفظونه را پیدا کړي. هغه د کاظم خان شیدا خبره ده چې مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ رخت او زیور دی، ورته پکار دي دا دواړه چیزه، پیکر که هر څو دلرباتر دی. معنا دا چې دواړه خواوې د شعر ډېرې مهمې دي، هغه معنا او محتوا یې ده او لفظونه یې دي چې ته په لفظونو کې څنګه معنا ایساروي. نو څوک چې په زور باندې شعر لیکي یا اورد شعر لیکي، په وچ زور لیکي، موږ به ورته شعر ووایو. د شعر لارونو معیارونو تخنیکونو سره به برابر یي، خو هر هغه څه چې بیا موږ شعریت بولو یا محتوا بولو هغه به پکې نه وي، او د هغه الهامي شعر په پرتله به دا کمزوری او ضعیف وي، هغه به له ده نه منلی، ټولنه به یې ښه اخلي. خو دا به ټولنې سره دومره مقبولیت چانس
لکه څرنګه چې د خپرونې په مقدمه کې هم له تاسو سره دا خبره شریکه شوه چې ځینې کسان شکایت کوي چې شاعرانو او هنرمندانو ټولنه یوه فاسد لوري ته روانه کړې ده او دوی وایي چې شاعرانو او هنرمندانو ځوانان بېلارې کړل او ځینې ځوانان یې په نشهیي توکو باندې روږدي کړل. آیا رښتیا هم شاعران او هنرمندان دا کولی شي چې ټولنه یوه فاسد لوري ته بوځي او یا د ټولنې ځوان کشر یا ځوانان بېلارې او ګمراه کړي؟ په اړه یې استاد ګل احمد محبت. بالکل شعر په رواني لحاظ په ټولنه باندې مستقیم او رسا اغیز پرې باسي. شاعران زما په آن د ولسي شعور امامان دي. دوی باید عامه افکار که کنټرول کیږي نه نو رهبري کی، دا د دوی مسؤلیت دی. د شعر له اغیز او تاثیر نه موږ او تاسو هیڅ انکار نشو کولی. یوه معنا یو مفهوم چې هغه په نثر کې بیانیږي که هغه د شعر په ژبه بیان شي تاثیر یې څو واره له نثر نه ډیر دی. خو ځینې خلک له شعر سره انادي چلند کوي. مثلا شعر یو مخ بد ګڼي، شاعر ته په ډیر بد نظر ګوري. لکه تاسو چې وویل یو شمیر خلک په ټولنه کې دا فکر کوي چې زموږ ټولنه شاعرانو بېلارې کړی، دوی فکرونه یې غوا کړل نشو تماشو ته، بدو کارونو ته یا وژنو ته یا بدماشیو ته خلک هڅوي. صحیح ده، زه له دې خوا نه انکار نه کوم، دا شیان په شاعرۍ کې شته دي. خو یو شمیر خلک له شعر سره له یوې مخې بد چلند کوي. مثلا الله تعالی په قرآن کې وایي چې الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون. تر دې ځایه پورې زموږ یو شمیر خلک چې په شعر باندې نقد کوي دا موضوع راخلي. خو وروسته چې الله تعالی ویلي چې الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بیرته یې ترې یوه ډله جلا کړې ده، دې باندې بیا دا خلک تمرکز نه کوي، نه ورځي ورپسې. دا معنا ده لکه تاسو چې یو څوک وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، نور ورپسې ودرېږي وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، وروسته ورپسې بله خبره شته ده. یعنی شاعرانو که د ټولنې افکار ګډوډ کړي دي، خراب کړي دي، زه له دې نه انکار نه کوم، خو همدا شاعران دي چې د ټولنې د ترمیم او د ټولنې د هوساینې او د ټولنې د جوړښت او رغښت لپاره ډیر کار کړی دی. اغیزه یې کافي ډیره ده. زه بیا وایم چې له نثر نه د نظم تاثیر کافي ډیر دی، له عادي خبرو نه د شعر تاثیر کافي ډیر دی. غالبا چې په یو حدیث کې راځي که خدای مې نه غلطوي چې ان من الشعر لحکمة وان من الکلام لسحر، شعر ته حکمت ویلی شوی دی. نو زه وایم چې د شعر تاثیر کافي ډیر دی. په رښتیا چې یو شمیر مبتذل شعرونه شته که هغه نشو تماشو ته سړی سوق کوي یا ګمراهۍ ته. مثلا زموږ ځینې سندرغاړو چې ویلي ځینې شعرونه لکه چې وایي وښایسته جانانه راشه زړه مې چوي لاس رانه چاپیر که بیا تر سبایي، دغه ډول شاعري په واقعیت چې دا خوندوره شاعري نه ده. صحیح ده، په اروايي لحاظ به ځینو خلکو ته خوند ورکوي، د خلکو احساسات برابروي لکه د یو شعار په بڼه، خو دا هغه شاعري نه ده چې موږ او تاسو پرې د شعر اطلاق کوو. صحیح ده، دغسې شعرونو ټولنه خرابه کړه، فکرونه یې خراب کړل، خو د دې په څنګ کې بهترین شعرونه موږ لرو چې د ټولنې د شعور امامت کوي هغه شاعران، او هغوی ټولنه په ځان پسې روانه کړې ده. یعنی د شعر له تاثیر نه موږ او تاسو انکار نشو کوی. ښه هم لري بد هم لري، خو یو مخ ښه نه ده یو مخ بد هم نه دی. نو هره پدیده په ټولنه کې یو مخ ښه نه ده یو مخ بده نه ده، دواړه خواوې لري. نو زموږ شاعرانو نه هیله دا ده چې دوی په دې ښې خوا باندې کار وکړي. قدرمنو اوریدونکو، په اوسنیو وختونو کې هر سړی شعر لیکي. هر څوک چې لیکل کولی شي شعر هم لیکي. لکه څرنګه چې استاد هم په خپلو خبرو کې تایید کړه چې شاعران او هنرمندان که چیرته فاسد او خپلو شعرونو ته متوجه نشي، فحشا ته لمن پکې وهي، نو لرې نه ده چې دغه شاعران او دغه هنرمندان به همدغه د ټولنې ځوانان بېلارې کړي او نشو تمشو ته به یې وهڅوي او د ټولنه به یوه فاسد لوري ته بوځي. پوښتنه دا ده چې اوسني شعرونه ټولنه فاسد لوري ته بوی شي او که مثبت لوري ته؟
پړه یو ځل بیا استاد ګل احمد محبت. بدبختانه یوازې خوست به زه نه وایم، زموږ د هیواد کلتور سره ډیر ورته دی، که هغه هر ولایت دی. زموږ په کنسرتونو کې زه به تاسو ته وایم که داسې یو سندرغاړی هغه کنسرت ورکي چې هغه بهترین شعر انتخابوي په هر لحاظ، شعر د معنا او محتوا له مخې دی پیژني او هماغسې شعر انتخابوي، هغه ته څوک دومره داد نه ورکوي، نه دومره ورته څوک راځي، نه دومره څوک ارزښت ورکوي. خو یو سندرغاړی چې تلاله او ملاله او ببولالې وایي، داسې خبرې کوي چې لکه د ځوانانو هغه خواهشات یي، هغه جنسي غریزه یې پکې ډېره پالل کېږي، یا دوی هغه غوښتنې چې دوی د ځوانۍ غوښتنې دي، یا دوی د عمر غوښتنې دي، یا دوی د بېلارۍ او ګمراهۍ هغه دوره د هغه زماني مقطع د هر انسان چې دی کله کله نوی د ځوانۍ پر درشل پلک دي، داسې یو سره مخامخېږي. دغه ډول شاعري بدبختانه چې د زموږ د اصلي شاعرۍ ځای نیولی په موسیقۍ کې، یعنی زما هدف دا دی چې د موسیقۍ سور او تال ته د دې پر ځای چې زموږ هغه بهترینه شاعري وغورځېږي چې ولس له هغې سره سمې خواته روان شي، د ولس افکار کنټرول شي، ولس هغه بهبود د هیواد بهبود په پام کې ونیول شي. دغه ډول شاعري ډیره زموږ موسیقۍ پردو ته نه پرېوځي. زموږ د موسیقۍ پردو ته هغه شاعري پرېوځي چې هغه په دې کې یو ځینې وحشتونه پکې خوری، یا نشو تماشو ته پکې دغه کېږي، یا مثلا چې ادم خانه چرسي دا سندرې تاسو وګورئ، یا یار مې شرابي په نیمو شپو راځي، دا سندرې موږ تاسو وګورو. دا زموږ نوي نسل ته خوند ورکوي که نه، هغوی دا ډېرې اوري او دا په واقعیت چې سړی بېلارې کوي، سړی له سمې لارې نه ګرځوي. نو زه وایم چې هره سندره یا هر شعر چې هغه د موسیقۍ پردو ته پرېوځي، هغه د هر چا د کور په درشل ودرېږي. هلته یې نارینه هم اوري، هلته یې ښځینه هم اوري، هلته یې ماشوم هم اوري. نو که څوک د خپل هنري ذوق د اشباع لپاره یو غزل یا موسیقي یا سندره اوري، د حقیقت ته چې زموږ پښتني ټولنه ټول زموږ تقریبا 90% خلک موسیقي اوري، نو دا خپل هنري ذوق اشباع کوي، ضرورت دی ورته چې دوی واوري. بیا هر چا خپل طبیعت دی، ځینې خلک مخالف دي، په هغې باندې موږ بحث نه کوو، په رواوالي او په نارواوالي باندې. خو دا داسې یو موسیقي چې ډیره مبتذله وي، عیاشۍ او فحاشۍ ته سړی سوق کوي، نشو تماشو ته سړی سوق کوي، ورانکاریو ته سړی سوق کوي، ځوانانو بیلاري لپاره دا ډیر مؤثر دي. نو دغه ډول موسیقي بدبختانه چې ډیره ده، زموږ هر کور ته یې لار کړې ده. د دې پر ځای چې یو ښه شعر یو سندرغاړی ووایي، هغه ډیر کم اورېدل کېږي، یا څوک په معنا نه پوهېږي، یا خلک ورسره هغه نه لري، ډېره علاقه نه لري. اوس موږ بهترین سندرغاړي لرو چې هغوی ډېر بهترین شاعري وایي. مثلا زموږ د سندرغاړو کې کرن خان دی، هارون باچا دی، یا ځینې داسې نور سندرغاړي چې هغوی هر کلام انتخابوي، هغوی داسې ضعیف کلام او خراب کلام نه انتخابوي، هغوی ډېر ښه شعر وایي. خو بدبختانه چې دا خوا زموږ په ټولنه کې شته. که شاعران معیاري شعرونه ولیکي او هنرمندان ښه انتخاب وکړي او معیاري شعرونه ووایي، د دوی د بدلون سره به د ټولنې د ځوانانو فکرونه هم بدل شي او دوی به هم په دې فکر کې شي چې ښه شعر واوري. په اړه یو ځل بیا استاد. بالکل دا کار کیدی شي. ګورئ، یو سندرغاړي باندې چا انتقاد کړی و چې ته داسې ډول شعر ویلی دی، وایي چې دا زما څه کار دی، دا شاعر ویلی دی. نو صحیح ده، شاعر وویلی، هغه به په یو مشاعره کې ویلی، په کتابچه کې یا په کتاب کې بند شو، خو سندرغاړي د هر چا کور ته ورسو. زه وایم چې سندرغاړي د هم یو کار وکړي، داسې شاعري د انتخاب کړي چې له هغې سره زموږ د ټولنې فکرونه جوړ شي، فکرونه ورغول شي، او دا چې دوی په وس کې ده. بالکل دا کار کیږي. ولې نه کیږي؟ هلته چې ښه شعر یو څوک واوري، یوه ورځ دوه ورځې وروسته دوی دا ذوق همدې خواته راوړي، د دې نوي نسل هم او زموږ د دې ټولنې هم. کیدی شي امکان لري تاسو چې کوم نظر وایي چې یاره کیدی شي چې په ښه شعر سره زموږ خلک بالکل روږدي کیږي، ورسره زموږ ټولنه ورسره روږدي کیږي له ښه شعر سره، بهترین شعر سره. دا د سندرغاړو مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. دوی بهترین، یعنی
داسې نه ده چې ښه شعر د موسیقۍ پردو ته او موسیقۍ سور او تال ته نه پرېوځي. د یوې سندرې د مقبولیت 2 چانسه دي زما په نظر. یو دا د هغه لپاره بهترین کمپوز او بهترینه موسیقي ده، بل د شعر خپل داخلي ارزښت دی چې اوس سندرغاړی په دې کې څومره بریالی دی چې دی ښه شعر ووایي. هر څومره چې شعر ښیي هغې سره یې د سندرې مقبولیت ډېرېږي، د قبلېدو چانس یې ډېرېږي. چې له هغې سره کمپوز او موسیقي ښیي نور یې هم ورسره چانس ډېرېږي، چې د سندرغاړي اواز ورسره ښیي نور یې هم ورسره چانس ډېرېږي. نو دا بالکل کېدی شي. زما له سندرغاړو هیله دا ده چې دوی بهترین کلام انتخاب کړي، ښه کلام انتخاب کړي چې هغه د شاعرۍ په اړونو معیارونو برابري او معنا محتوا او منځپانګه یې همداسې وي چې له هغې سره د خلکو ذهنونه ورغېږي او زموږ د منتشره ټولنه پرې راټوله شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د استاد خبرې واوریدې. پوښتنه دا ده چې ولې شاعران داسې شعرونه لیکي چې ټولنه فاسد لوري ته بوځي، او ولې هنرمندان داسې شعرونه انتخابوي او وایي چې ټولنه یوه فاسد لوري ته بوځي. شاید همدا پوښتنه ستاسو په ذهن کې هم پاتې شوې وي. دا پوښتنه مو په خوست کې د هنرمندانو د ټولنې مشر او سندرغاړي ګل رؤف شوقي سره شریکه کړه. سلامونه د ولسغږ رادیو اوریدونکو. ولې نه هغه نه چا پوښتنه کړې چې شعر ګناه دی که ثواب دی؟ ورته وایو چې شعر خبرې دي، ښې خبرې دي او بدې خبرې دي. نو هم لکه څنګه چې نور خبرې سړی ښې لارې ته تشویقوي، مثبت خبرې مثبت دي او منفي خبرې منفي دي. همداسې شعر هم دی. شعر هم لکه مثبت شعر چې وي مثبت لارې ته ټولنه تشویقوي، او که چېرته منفي وي بیا منفي لکه د هغه د لکه پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کړې چې لکه شعر ګناه دی که ثواب دی؟ ورته ویل چې شعر خبرې دي، ښې خبرې دي، بدې خبرې دي. نو په دومره به وایم د خوست د هنري ټولنې په نمایندګۍ چې ولې نه لکه باید شاعر ښه شعر ولیکي او هنرمند. دلته یوه ستونزه چې موږ د هنرمندانو لرو چې موږ سره هنرمندانو باندې کار نه دی شوی، لکه د علم سطحه ډیره ټیټه ده د هنرمندانو لکه د لپاره په هنرمندانو کار ضروری دی چې کله هنرمند د علم سطحه لوړه شي بیا به د ښه شعر او د بد شعر توفیر هم کولی شي. په دې کې لکه هغه به وایم چې حکومت چې مسؤلیت دی نو هنرمندانو ته دا موقع مساعده کی چې د کورسونه ولري، مثلا فستیوالونه ولري، په دې ځای کې به لکه دا هنر چې دی مسلک دی. اکثره هنرمندان زموږ په خوست کې مسلکی هغه ډیر کم دی، د مسلک د لارې هم کمزوري دي او د علم لارې هم کمزوري دي. مونږ زه د خوست د هنري ټولنې په نمایندګۍ اوس هم مونږ یو سمپ د هنرمندانو ته جوړ دی او دلته ټولنه مونږ باید دومره ووایو په ټولنې لکه کله چې هنرمند نه پوهیږي، مثلا هنرمند به یو وي علم سطحه ټوټه وي، خو دلته ټولنه دلته ناس وي مثلا 200 کسان وي، په 200 کسانو کې خو ضرور باید د 10 کسان باسواده وي. نو ام ورته وایي چې وروره چې دا دته هولغه کنه. نو موږ داسې وایو چې په خو ولنه چې کله د علم سطحه لوړ شي بیا د خپل دا تحلیل کولای شي چې دا ښه شعر دی او دا بد شعر دی، دا ټولنه ښې لارې ته تشویق کوي او دا ټولنه بدې لارې ته تشویق کوي. لکه څنګه ما درته وویل چې شعر هم خبرې دي، بیا شعر لکه د ډېرو کلماتو یو ځای کول په ډېر وړي کې هغه کې لکه دا میسیج دی، مثلا یو پیغام دی. شعر خو ډېره تاثیر لري
ټولنه کې خو چې بدبختانه د شاعرانو ته او هنرمندانو ته توجه نه ده شوي نو په کومه ونه چې کار ونه شي ونه وچیږي په دې خلکو کار نه شوی نو د میوې د ثمرې ته منور نه لري خلکو باید دغه تم د مقیم مسایل شي چې د په علمي شکل هنر زاکي په علمي شکل پوه شي چې علم سطح لوړ شي د خشر انتخاب ما هو درته چې اساسي علت د علم سطح کمای دی د علم سطح ټوټه ده نو زه وایم چې هنرمند دلته چې کله هنرمند بعض نورو ځایونو کې چې هنرمند د لوړ اقتصاد خوند او د لوړ علم خوند دلته چې دا مونږ سره بعض هنرمندان دي بل ورځ مونږ یو کورس هم دلته ورته جوړ کړی دی نو یقین وکړه چې د بی او د تی توفیر هم نشي کولای دومره علم سطح ټوټه ده په هغه کې او بل به مسلک هنرمندان هم مثلا د ټولنې په مسلکی ډول دی ډیر کمزوري دي خلی بس دلته د ټولنې هم داسې جوړه شوې ده یو شعر دی مثلا مونږ چې سره مقایسه کوو لکه نشا او نشا بعضی غدا لکه یو وخت محکم د شوی چې یو تشویق دی یو تهدید دی مثلا مونږ بعضی غم په تلویزیونونو کې اعلانونه اورو چې د مواد مخدر دا نقصان لري مونږ شاعرم کدا نقصانونه چیرته هغه کې لکه په ګوته کې شاعر ولي کوي چې دني نشا دا نقصانونه لري نو زه فکر کوم چې خشه ما درته ول چې د پیغمبر علیه السلام خلی خبره ده چې خې خبره دي بد خبره دي نو شعر هم داسې دی چې خبي وي خشر وي بد شعر قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې د ملمنو د نظرونو څخه داسې جاج او نتیجه ترلاسه شوه چې کچیرته شاعران ښه شعر ولیکي او هنرمندان ښه شعر انتخاب کړي او ټولنې ته ووایي نو لرې نه ده چې همدغه ټولنه چې یوه فاسد لوري ته روانه ده مثبت لوري ته به سوق کړي یعنی کچیرته هنرمندان او شاعران په خپلو کړنو کې شاعران په خپلو شعرونو کې او هنرمندان په خپلو انتخابونو کې ښه شعر انتخاب کې د ټولنې په خیر انتخاب کې نو د دې سره به د ټولنې ځوانانو فکرونه هم بدل شي او دوی به هم یو ښه لوري ته روان شي لکه څرنګه چې په اسلام کې هم د هغې شعر په اړه ارزښت ښودل شوی دی او ګټور ښودل شوی دی چې په هغې کې خلک نیکو اعمالو او نیکو کارونو ته وهڅول شي خبرونه ما نور غفور زهیر درته وړاندې کړه تر بیا د خدای په امان